عایشه نامې یو جینۍ په یو شهر کې خپل مور پلار سره اوسېده. د هغې مور پلار به د هغې هر یو خواهش پوره کولو. یو ورځ هغه د خپلې ملګرې کور نه راتله او هغې په لاره کې یو آیسکریم والا ولیدو چا چې آیسکریم خرڅول. د عایشه آیسکریم ډېر زیات خوښ و او سم ډېر زړی ورته وشو. اوس هغې آیسکریم والا نه تپوس وکړو چې ته دا آیسکریم په څو ورکې؟ انکل ورله جواب ورکړو بیٹا یو آیسکریم په 15 روپے دی. عایشه آیسکریم اخیستو دپاره جیب کې لاس وردننه کړو چې ویې کتو نو هغې سره خو صرف او صرف 10 روپۍ وې. هغه ډېره زیاته خفه شوه چې وایي زما مور خو ماله صرف او صرف 10 روپۍ راز راکوي. عایشه زر زر کور ته لاړه او مور ته وویل چې ماله نورې پیسې راکړه زما آیسکریم ته ډېر زیات زړه کېږي. عایشه ته مور نصیحت وکړو چې بیټا خلک په ساړه کې آیسکریم نه خوري، که ته خوړو نو ته خو به بیماره شي. عایشه ته مور څو پیرې وویل چې آیسکریم مه اخله، خو عایشه چې کوم دی د مور خبرې نه منله او ضد یې شروع کړی و. عایشه غوسه شوه او مور ته وویل چې بس زه به اوس آیسکریم خورم او ته به ما له هر حال کې آیسکریم اخلې. بچې آیسکریم له مه خوره چې شپې د دې پلار راشي زه ورسره خبره وکړم طالب به بهر نه هغه په خپله آیسکریم راوړي. چې څنګه شپه شوه نو د هغې یو نوکر راله او بیګم صاحبه ته یې وویل ملک صاحب فون کړی چې زه به نن کور ته نه راځم، نن زما آفس کې کار ډېر زیات دی. عایشه چې څنګه د واورېدو هغه ډېره زیاته خفه او داسې شوه چې زما ابو خو نن کور ته نه راځي. امي تاسو خو ویلي چې شپې ته به ابو راځي او تا له به آیسکریم اخلي، ما له به اوس هر حال کې آیسکریم راوړې. د هغې مور ډېره زیاته تنګه شوه د عایشه نه او نوکر ته یې وویل تاسو لاړ شئ عایشه له یو آیسکریم راوړئ. چې نوکر ول آیسکریم راوړه نو عایشه مزې سره وخوړو. خو چې څنګه سهار شو نو عایشه د خولې نه اواز هم نه راوتو، اواز یې بند شوی و. چې لږ ساعت تېر شو دې کې د عایشه پلار رالو او مور یې ورته اټوله کیسه وکړه چې عایشه بېګا دغه شان چل کړی و. د عایشه پلار چې د عایشې هاسپټل ته بوتله. ډاکټر ورته وویل چې یخ آیسکریم د وجې د دې ګله خرابه شوې ده، ماښام پورې به دا بلکل ټیک ټاک شي. چې عایشه واپس کور ته راله نو مور ته یې وویل چې مورې امرالې سو سوري زه به آینده آیسکریم ساړه کې نه خورم، ما ته پکار و چې ما ستاسو خبره په ټایم منلې وه. نو ښکلي ماشومانو تاسو ته پکار دا ده چې تاسو د خپل مور پلار هر یوه خبره منئ. ښکلي ماشومان د خپلو مشرانو خبرې غور سره اوري او په هغې عمل کوي.